د چنار درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ترکیې د خپل تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره او د لومړني اسلامي هیواد په توګه خپله هوایي دفاعي خپلواکي ترلاسه کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سټیلډوم په نوم خپل څو پوړیزه هوایي دفاعي سیستم څخه مخکتنه وکړه. له دې سیستم داسې مهال مخکتنه کیږي چې اسرائیلو په دې وروستیو کې ګواښ کړی و چې ترکیه به د لوی اسرائیل یوه برخه ګرځوي. هغه موضوع چې د اردوغان سخته غوسه یې راپارولې ده. د ترکیې دفاعي سټیلډوم یو کورنی جوړ شوی څو پوړیزه هوایي دفاعي سیستم دی چې د ترکیې د ملي وړتیاوو پر بنسټ د هوایي او توغندیو دفاع لپاره ډیزاین شوی دی. دا سیستم په څو واټنونو ټیټ، منځني او لوړ کې د ګواښونو پر وړاندې د دفاع لپاره د سنسرونو، وسلو او مصنوعي استخباراتو پر مټ یو همغږی جوړښت لري. ځانګړتیاوې: دا سیستم په بشپړه توګه د ترکیې د دفاعي صنعت لخوا جوړ شوی چې د بهرنیو سیستمونو پر ځای د ملي وړتیاوو پراختیا په موخه کار کوي. د سټیلډوم سیستم د ټیټو، منځنیو او لوړو ګواښونو پر وړاندې دفاع کوي، لکه الوتکې، توغندي او نور هوایي ګواښونه. دا پروژه د ترکیې نورو هوایي دفاعي سیستمونو لکه کورکوټ، حصار او نورو سره یوځای کار کوي چې د سلسان لخوا په لاره اچول شوې ده. ترکیه د خپل ملي سیستم سربیره د ناټو د سوپر توغندیو دفاعي چتر لاندې هم فعالیت کوي. د ترکیې لخوا له روسیې څخه اخیستل شوی S-400 سیستم د دې پروژې برخه نه ده، خو د سټیلډوم ارزښت د منځني ختیځ وروستیو جګړو لکه د اسرائیل او ایران ترمنځ له امله نور هم جوت او د کتنې وړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا سیستم فولادي ګنبد یاد کړی، ویلي دي چې دا به یوازې پر S-400 متکي نه وي. دا پروژه د یوې اوږدمهاله نظریې په توګه پیل شوې او د بشپړېدو لپاره به یې وخت اړتیا وي، خو ځینې برخې یې اوس مهال په عملیاتي ډګر کې کارول کیږي. د دفاعي صنعت اجرایوي کمیټې دا پروژه تصویب کړې او د ترکیې د مخابراتو ریاست په وینا دا سیستم به د مصنوعي استخباراتو او شبکې پر بنسټ د عملیاتو وړتیا ولري. د سټیلډوم پروژه د ترکیې د دفاعي خپلواکۍ او د کورني دفاعي صنعت د ودې لپاره یو مهم ګام دی. دا سیستم نه یوازې د ترکیې هوایي دفاع پیاوړې کوي، بلکې د ناټو غړي هیواد په توګه د دې هیواد ستراتیژیک ارزښت هم پیاوړی کوي.